بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پرون منگا دا امام ابن حجر رحمه الله دی مبارک کتاب بلوغ المرام مبارک کی ابتدائی خبری کڑی وی د امام ابن حجر رحمه الله مختصر سیرت او داغه دی کتاب مبارک کی باز خبری شوی. بیا موږ دا خبره کړې وه چې په دې کتاب کې به کتاب الصیام بیانو، هغه حدیثونه چې امام ابن حجر رحمه الله په کتاب الصیام کې راوړي دي چې د روژې سره تعلق ساتي. نو بیا د هغې د شروع کولو نه مخکې بعض اهم خبرې هغه هم بیان شوي وي، لکه د روژې تعریف څه دی او دغه شان روژه کله فرض شوې ده، او دا خبره بیان شوې وه چې روژه اکدم نه ده فرض شوې، بلکې د روژې د فرضیت دا په څلورو مراحلو باندې تیر شوی دی. او رمضان ته رمضان ولې وایي دا خبره بیان شوې وه، او د دې په منځ کې بیا نورې خبرې هم راغلې وي. نن به د کتاب الصیام د شروع کولو نه مخکې یو دوه خبرې بیانوو. یو دا خبره چې روژه په چا باندې فرض ده، او دویمه دا خبره چې ولې فرض ده، ځکه چې دا دوه اهم سوالونه دي. روژه په چا باندې فرض ده، او که فرض ده نو الله ولې دا روژه فرض کړې ده. دا مسئلې به بیان کړو، بیا به انشاءالله په دې کتاب کې د اولني حدیث نه شروع کوو. اول راځو دې مسئلې له چې روژه په چا باندې فرض ده. دا خبره یاد کړئ مختصر، روژه په هغه انسان باندې، په هغه شخص باندې فرض ده چې په هغه کې 5 شروط دي. روژه په هغه چا باندې فرض ده چې په هغه کې 5 شروط دي. اولنی شرط دا دی چې ان یکون مسلما، دی به مسلمانی. نو دا شرط چې موږ ولګو نو کافر تی ووتو. کافر نه دا عبادت نه قبلیږي، ځکه چې خو په دین کې ورننوتی نه دی. او قرآن کې الله وی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. د دوی نه چې د دوی د نفقې او صدقات نه قبلیږي، نو د هغې وجه دا ده چې دوی کفر کړی په الله باندې او د هغه په رسول باندې. نو که یو کافر روژه ونیسي، دا روژه د هغه نه قبلیږي. دویم شرط دا دی چې ان یکون مکلفا، دی به مکلفي. دې کې دنه دوه خبرې دي چې دی به بالغ او عاقلي. مکلف دا معنی شو چې دی به بالغي او دی به عاقلي. عاقل معنی چې عقل به کار کوي، که لیونی نو لیوني نه خو قلم اوچت کړی شوی دی. بالغ دا مطلب شو چې دی به ماشوم نه وي، ځکه چې ماشوم باندې روژه فرض نه ده، د هغه نه هم قلم اوچت کړی شوی دی. او حدیث کی راځي امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذی راوړی دی، د علی رضی الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رفع القلم عن 3، درې قسمه خلکو نه قلم اوچت کړی شوی دی، یعنې د هغوی سره حساب کتاب نشته. عن النائم حتی یستیقظ، د اوده نه قلم اوچت دی تر دې چې دی راپاسي. او دویم وعن الصبي حتى يحتلم، او د ماشوم نه تر دې چې بالغ شي.
او دریم وعن المجنون حتی یعقل، او د لیوني نه تر دې چې عقل یې راشي. نو د دویم شرط چې دی د دې وضاحت داسې شو چې دا کس به بالغ او عاقلي. که عقل یې کار نه کوي لیونی وي نو بیا پسې نشتی. دا مسله به انشاءالله د حدیثونو په وضاحت کې راشي چې یو سړی بېهوشه شي او عقل یې کار پرېږدي یا نشکې شي، د هغې څه مسله ده هغه به په خپل ذکر راځي. بله دا چې ماشوم باندې هم روژه لازم نه ده. د ماشوم عادت کول پکار دي. د صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی به په ماشومانانو باندې هم روژې نیوي. عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې هغه له یو سړی راوستی شو چې هغه په روژه کې د ورځې روژې ماته کړې وه او شراب یې څښلي وو. نو عمر بن خطاب ورته وایي شرم دله نه درځي، تا روژه ماته کړې ده، زموږ ماشومانانو هم روژې نیولي. ماشوم باندې صحیح ده چې روژه لازم نه ده خو عادت کوي به یې، او چې دی عادت شي په وړوکوالي کې نو بیا چې لوی شي د دغه عبادت سره بیا دی په پوره طریقې سره عادت یو کوي. دا بعض مور پلار بانی ګوري دا جي سکول ته ځي او دا جي کمزوری دی او دا داسې دا دغه دی. لازم نه ده چې ته د اول رمضان نه د اخره پورې به د روژې نیسې، خو څه نه څه پې ونیسه، عادت یې که د څه وخته پورې پې ونیسه، داسې طریقه وکړه. او دا بانه چا چاته جوړه نه کړه د سکول دپاره، یا دا بانه چا جوړه نه کړه د مزدورۍ دپاره، د دنیا دپاره دا بانه نشي وکړه. ته ورته جومات ته ځان سره راوله، بس یاره د هغه خوب هم ګډوډي او کمزوری ونته کیم دی، که ورته روژې پې ونیسه بس د ده وینه هم کمه ده، زیړ ونته کې دی او دا خبرې به را سټاټې کړي. نو بیا د هغه نه لوی سړی جوړ شي، لوی سړی د 14-15 کالو په کې وي او هغه هم روژې نه نیسي، لا ماشوم دی جي. روژې به پې پره شوي نه نیسي، وجه دا ده چې هلته هغه په وړوکوالي کې نه یې نیولي چېرته. بیا داسې مشران پکې هم شتي چې هغوی هم ګوره روژې نه نیسي، داسې شتي په دې پښتنو کې هم. دا زمانه هم چې پښتانه د روژې اهتمام ډېر کوي په نسبت د هغه قومونو چې کم د دوی په خوا و شا کې دي هلته. عرب نه یادوم ځکه چې عرب د روژې ډېر اهتمام کوي. عرب زموږ نه هم تکړه دي، عرب نفلي روژې هم نیسي. دوی په هفته کې د 2 روژو اهتمام هم کوي، په میاشت کې د 3 روژو اهتمام هم کوي. د عاشورا، د عرفات روژه، ذوالحجې په میاشت کې روژې، دا د عربو عادت دی. او موږ خو دلته لیدلي دي، یو خو یو سړی د عربو په ملک کې نه خبر، موږ لیدلي دي. او بیا چې دوی کوم اهتمام د روژه ماتې کوي او کومه طریقې سره دوی خلک رابلي بیا دسترخوان ته او هغه هر څه موږ په خپلو سترګو لیدلي. زه دا وایم پښتانه تکړه دي په نسبت د هغه قومونو چې دوی په خوا و شا کې اوسېږي، د هغه قومونو په نسبت بیا تکړه دي. خو عام داسې نشو ویلی، لکه ابلوز د ملا بیان مې اورېدو ډېره غلو یې وکړه. او نن سبا داسې ډېر په منبرونو باندې ناست دي چې هغه دغه قصې بیانوي او د خلکو صفتونه کوي، دا مولیان به د خلکو ډېر خوښ. نو هغه په دې بیان کې ما په خپله واورېده، وایي د پښتنو په شان قوم د ځمکې په دې مخ نشتي، دوی چې څنګه د الله بندګي کوي داسې څوک نه کوي. دا اوس غلو ده. ته راشې زه درته د پښتنو جهالت وښیم که نه، ما سره کښېنه زه درته د پښتنو جهالت شمارمه. زه درته ښیم چې په پښتنو کې څومره جهالت اوس هم شتي. کله که سړی ووایي چې پښتانه یعنې مثال کې په دې عبادت کې تکړه دي یا دې طریقه کې صحیح ده، خو دومره غلو خو مه کوو چې له منډه په ټولو دنیا یې ورواړئ. داسې داسې قومونه په دنیا کې اوسېږي چې حیران به شي ورته، او داسې داسې دینداره خلک اوسېږي. نو د دې بعضو هغه مثال یې لکه هغه چندخ چې کوی تولیدلی و که نه، وي ټوپ وي دنیا به دومره وي، ابل چې ټوپ و که نه، ابل به کې دننه پروت وي دنیا به دومره وي. نو هغه څه لیدلي نو ځکه چې کوی کې دننه اوسېدو. نو بعض خطیبان او مولیان مفتیان هغه دي چې هغه د خپل ملک نه دي وتي، بلکې خپل ملک پرېږده، په خپل ملک کې دننه هم ټولې علاقې نه دي لیدلي، د دنیا د احوالو نه دی خبر، د دنیا د اخبارو نه دی خبر،
د دنیا د ملکونو نه، د حالاتو نه، د اوضاعو نه دی خبر. بس دی دقه وایي چې دا څنګه چې زما دا کلي دی زه چې پکې اوسېږم ټوله دنیا دقه شان ده. نو دا اوس څومره غلو ده. پښتنو کې ما دا خبره کوله داسې پکې شتي مشران چې هغوی روجې نه نیسي. دومره بېدین هم پکې شتي. نو ماشومانان چې د وړوکوالي نه په روژه باندې عادت شي، دوی چې لوی شي بیا دوی دا عبادت په ډېره ښې طریقې سره کوي. دې سره دا مسله چې ماشوم بالغ کېږي کله، نو درې نښې دي. د هلک د بلوغ او د جنۍ څلور دي. هلک چې بالغ شي د هغې درې نښې دي او د جنۍ څلور دي. یو نښه دا ده چې کله احتلام وشي، چې غسل پې لازم شي. چې احتلام ورته وشي نو د احتلام سره دی بالغ شو. دویمه نښه دا ده د قبول په خوا و شا کې د نامه نه لاندې ویښته راښته، دا د بلوغ نښه ده. او درېیمه نښه دا ده چې د 15 کاله پوره شي. بیا د زنانه دپاره پکې څلورمه نښه دا زیاتي ده چې حیض وینه پرې راشي. په دې دریو کې او د جنۍ دپاره په دې څلورو کې چې یو نښه هم راښکاره شو بس دا دوی بالغ شو. او که چېرته یو نښه هم ښکاره نه شي او 15 کاله عمر پوره شو نو دی بالغ شو. داسې هم کیدای شي چې یو ماشوم یو هلک یا جنۍ نه ورته احتلام کېږي او نه پې د قبول په خوا کې نه ویښته راخیږي. دا نه چې بس دا به یو دوی به ناست او دا بالغ نه دیږي چې 15 کاله عمر پوره شو بس دا بالغ شو، اگر که دا نورې نښې نه دي راښکاره شوي. نو دوه شرطونه بیان شو، یو به مسلمان او بل به مکلف به. دریم دا چې ان یکون قادرا، دی به قادر یي په دې رجوع نیو باندې، مطلب دا چې طاقت به یي. عاجز باندې روجې نشتي، مطلب دا چې طاقت د رجوع نه یي، نو په هغه باندې به روجې نیو نشتي. او دا د رجوع نیونه چې عجزه یي او طاقت یې نه یي، نو دا کمزورتیا بیا په دوه قسمه ده. دا ورسره فایده یاده کړئ. یو سړی د رجوع نیونه کمزوری دی، نشي نیوی، طاقت یې نشتي، نو کمزورتیا بیا دوه قسمه ده. یو هغه کمزورتیا ده چې هغې ته طارې ویلی کېږي، وختي طور کمزورتیا. لکه یو سړی دی بیمار دی او بیماری وقتی طور ده، بیمار شو ډاکټر له لاړ، ډاکټر ته یې ښه به شي، یو څو ورځې بعد به ښه شي، دوایونه خوره، خو روجې مه نیسه، تا له نقصان درکوي. نو دی به بیا انتظار کوي چې کله ښه شو دا روجې به نیسي. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، الله دا شمار به په نورو ورځو کې پوره کوي. باز ټلیفونو کې وایي زه جي بیمار شوی وم او اوس ښه شوی وم او روجې رانه پاتې وي، کفاره ورنه کړمه؟ نسي چې کفاره ته ورکړي. چې روجې نیوی شي یعنې د خپل بیمارۍ نه ښه شي، نو بیا په ده باندې روجې نیول لازم دي، کفاره به بله نشته. دویم قسم کمزورتیا هغه دی چې هغې ته دائمي کمزورتیا ویلی کېږي، همیشه کمزورتیا بیا دوه طریقو سره، یا خو د عمر د زیاتوالي د لاسه او یا داسې بیماري په انسان باندې راشي چې یعنی ډاکټري اصولو مطابق او د خلکو تجربې مطابق وي ده ته یعنی دا بیماري نه ښه کېږي، بس د عمر له علاجونه کوي، عمر له ګولۍ خوري، عمر له دوايانې استعمالوي. نو دا قسم خلق به بیا د یوې روجې په بدله کې یو مسکین مړی، یو غریب له به خوراک ورکړي، ښه خوراک، پیسې نه خوراک. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الله وی
وی کومو خلکو ته چې دا روژه نیوه ګرانې په دې طریقې سره چې د همیشه دپاره دوی په یو کمزورتیا کې مبتلا دي نو دوی دی بیا د هرې روژې په بدله کې یو مسکین له خوراک ورکوي. څو شرطه شو؟ 3. څلورم شرط دا دی چې ان یکون مقیما، دا سړی به مقیمي، مسافر به نه وي. مسافر باندې روژه نه ده لازم، مسافر باندې روژه نیوه لازم نه ده، که پرېږدي نو بیا به وروسته قضا راوړي. او اوس دا د هغه ځای بحث نه دی، د دې خبرې بحث نه ځای نه دی چې موږ دلته دا خبره بیان کړو چې مسافر دپاره روژه نیوه غوره دي که نه بوزه کول غوره دي، او په کم سفر کې او په کم کې نه. دا مسله به انشاءالله په خپل ځای کې راځي، حدیثونه به دې باب کې راځي، هلته به زه تاسو ته دا مسله واضحه کړم انشاءالله که ژوندی وم چې مسافر دپاره روژه نیوه غوره دي او که نه نیوه غوره دي، کم یو کې اجر ډېر دی. 5م شرط دا دی الخلو من الموانع، چې دا انسان به د موانعو نه پاکي. موانع څه معنی ده؟ یعنی هغه څه چې د هغې د لاسه په ده روژه منع کېږي، نو دا شرط د زنانو دپاره خاص دی. دا 5م شرط د زنانو دپاره خاص دی. هغه موانع څه دي؟ څلوېښتي یا د حیض بیماري. ځکه چې زنانه په څلوېښتۍ کې یا په حیض کې نو دې باندې روژه نیوه څه دي؟ حرام دي. حرام دي، دا ټکه یاد کې روژه نیوه پې حرام دي. بعض زنانو په باره کې موږ نه تپوسونه شي چې د حیا د لاسه روژې نیسي او نشي ویلی. نه، دا ګناه ده. ګوره ګناه د حیض په حالت کې، د څلوېښتۍ په حالت کې زنانه منع کړی شوې ده د مانځه نه او د روژو نیولو نه. دا فایده ورسره بیا یادول پکار دي چې که یو زنانه روژه نه یې نیولي خو د هغه انسان په مخ کې چې هغه روژتي او روژهداري د هغه په مخ کې د خوراک څښاک نه کوي، دا یو ادب دی. دا یو ادب دی. بیا اوس دې نه بعد په دې خو موږ پوه شو چې روژه په چا لازم ده. اوس سوال دا دی چې ولې لازم ده؟ سوال دا دی چې الله دا روژه په موږ باندې ولې لازم کړې ده؟ څه وجه ده؟ دا خو زمونږ ایمان او یقین دی چې الله چې څه کار کوي نو په هغې کې څه حکمت نه، حکمتونه پکې. د الله نوم دی الحکیم. هر کار کې د الله سبحانه وتعالی حکمتونه پراته دي او ناشنا ناشنا حکمتونه. خو دومره ده چې کله ورته د چا عقل ورسي او د چا عقل ورته ونه رسي. ځکه چې موږ کمزوري یو. الله په سورت الاسراء بني اسرائیل کې دا وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او نه دی درکړی شوی تاسو ته مګر ډېر لږ علم. نو دغه لږ علم کې کله د یو عبادت حکمت سړي ته معلوم نشي، بس بیا دا نه چې ته به بیا هم ګرځي په حکمتونو پسې. بس لوی حکمت وایي دا دی چې الله راته ویلي یو ځای کوم، پیغمبر ویلي یې ځای کوم، بس خبره ختمه شو. ها که چاته حکمتونه معلوم شو، لکه علما کوششونه کوي د عباداتو حکمتونه بیانوي، ډېره ښه طریقه ده. خو دې نه به خپله یعنې داسې طریقه به نه جوړه که حکمت یې راته معلوم شو یو کومه، او که حکمت معلوم نه شو چې بس بیا به سستي او یا کیدی شي پرېږدي. نه نه، اوس که موږ ته د روژو نیو حکمت ته سره معلوم نه شي موږ به بیا هم نیسو، ځکه چې د الله به موږ باندې فرض کړې ده. خو بیا هم علماو کوششونه کړي دي او حکمتونه بیان کړي دي. بلکې هر عبادت کې لکه خصوصا سوچو کې د اسلام په دې غټو عباداتو کې وایم لکه مونځ، روژه، زکات، حج، جهاد. اوس وګوره بعض په دې کې هغه دي چې هغه صرف بدني عبادات دي. صرف بدني کم یو دی؟ جهاد کې خو مال نه لګي، معلوم لګي، صرف بدني مونځ شو. بعض هغه دي چې صرف مالی دی، زکات شو. بعض هغه دي چې بدني او مالی دی، نو هغه حج او جهاد. حج کې بدن به هم استعمالیږي، مال به هم لګي، ځکه جهاد کې بدن هم لګي او مال هم لګي. ښه،
بعض عبادت هغه دي چې په هغې کې ځان بندول دي د محبوباتو او شهواتو نه، لکه روجه. دا عبادت چې کله ته په ښه طریقې سره وکړې نو ته د الله بندګي په ښه طریقې سره وکړه، او بیا دا عبادت د حکمتونو نه ډک دي. د نورو له زه نظم، دا خو بیا ځان له موضوع شوه، عباداتو کې حکمتونه. خو صرف دې روجې ته ګوره، اولنی حکمت دې کې دا دی، د ټولو نه لوی حکمت دا دی چې دا بندګي د الله ده او په دې سره بنده خپل رب ته نږدې کېږي. بس دا یو هم کافي دی. که نور بیان نه کړی شي نو دا یو هم کافي دی چې دا بندګي د چا ده؟ بندګي د الله ده او په دې سره بنده خپل رب ته نږدې کېږي. دویم حکمت بیا په دې کې دا دی چې د دې د لاسه په انسان کې تقوا پیدا کېږي، او دا حکمت الله په خپله ذکر کړی دی په قرآن کې. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روجه لازم کړی شوې ده په تاسو باندې لکه څنګه چې په پخوانو باندې لازم وه. ولې یا الله؟ منګه تږي کې نه، منګه وږي کې یا الله نه، منګه ستړي کې ځکه د روجې به موږ لازم کړی نه، موږ په تکلیف کې اچوي الله نه. نو بیا د څه دپاره وایي؟ لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. حدیث کې راځي که نه په صحیح بخاري کې شتي، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. یو سړی چې د دروغو خبرې پرې نه دي او په دروغو باندې عمل پرې نه دي او د جهالت کارونه پرې نه دي او ګناهونه پرې نه دي، نو الله ته د دې ضرورت نشته چې د ځان بند کړی د اوبو نه او د خوراک نه. معنی د دې حدیث ته ده چې الله خو تقوا غواړي او په دې کې تقوا رانغله، نو په دې روژه باندې الله څه کوي؟ داسې ډېر مسلمانان دي، یعنې زه د بعضو مسلمانانو ته وګورم دا زړه مې پرې خفه شي ډېر زیات، افسوس وکړم. چې حدیث کې راځي وایي بعض هغه دي چې په دې روژه کې صرف د هغوی نصیب چې دی هغه تنده او لوږی بس، او بعض هغه دي چې د هغوی د شپې په عبادتو کې نصیب بس د هغوی د شپه ویښه تېرولي او خوب خرابولي، بس نورو ته هېڅ هم نه میلاوي، اجر نه میلاوي. نو زه هم چې داسې زموږ په دې پښتنو کې به ډېرې په دې خبره به خفه کېږو نه، دا حقیقت دی. زموږ په پښتنو کې ډېر داسې دي چې روژه صرف دې ته وایي چې خوراک مه کوه او څښاک مه کوه او ښځې ته مه نږدې کېږه، نور کنځلې کوه، جګړې کوه، فلم ګوره، سندرې اوره، دروغ وایه، دوکې کوه، دړاکې کوه، هر څه کوه، خو خوراک مه کوه، څښاک مه کوه او ښځې ته مه نږدې کېږه. دا د کوم ځای روژه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله ته خو د دې روژې ضرورت هم نشته. نو دریم حکمت پکې دا دی چې دا زړه خالی شي، خالی د الله سوچ او فکر ته او ذکر ته. هغه په دې طریقې سره چې کله انسان دا خوراک ډیر کړي که نه، نو د دې سره په انسان کې غفلت پیدا کېږي، سستی پکې راځي، عباداتو نه بس بیا شاته شي. نو دا روژه دې دپاره فرض شو چې زمونږ دا معده خالی شي لږه، نو چې معده خالی شي نو زړه به د غفلت نه را بیدار شي، نو د الله طرف ته به توجه پیدا شي. څلورم حکمت په دې کې دا دی چې موږ د الله د نعمتونو قدر وپېژنو. څنګه د الله د نعمتونو قدر وپېژنو؟ داسې خلک کوم شته چې هغوی ته دا خوراک نه میلاوي، نو چې د هغوی به څه حال وي، نو ته به بیا د دې نعمت شکر ادا کړي. پته تا ته ولګېده چې د سحر نه د ماښامه پورې ځان بندول د یو څو ګنټې د خوراک او څښاک نه څومره ګران کار دی، نو هغه خلک چې ورته بلکل نه میلاویږي د خوراک او څښاک، نو تا ته به د نعمت قدر پیدا شي. پنځم حکمت دا دی چې د غریبانو احساس به راته وشي، د هغوی سره به مرسته وکړي.
لکه حدیث کې راځي که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر غني انسان و، اجود الناس، او بیا د پیغمبر سخاوت به په رمضان کې ښه ډېر شو. ولې ځکه چې انسان ته په رمضان کې د غریب هغه احساس وشي چې یاره دا موږ یو څو ګنټې ګوره صبر نشو کولی، دغه غریبانو به څه حال وي. شپږم حکمت دا دی چې دا نفس د سختو تیرولو سره عادت شي، دا نفس د سختو تیرولو سره عادت شي. ځکه چې دا خو د الله نعمتونه دي، کله یي او کله نه یي. کله به تا ته خوراک لیټ کېږي، کله به څښاک، کله به ته نه میلاوي، نو چې دا نفس عادت شي دې سره. بل چې تا ته اندازه ولګي چې زه به د خپل نفس څنګه کنټرولوم. التمرن على ضبط النفس، داسې ورته موږ په عربۍ کې ویلی شو، التمرن على ضبط النفس، یعنی پریکټیس کول د دې خبرې چې زه به د خپل نفس څنګه کنټرولوم. تا په روژه کې خپل نفس کنټرول کړی دی که نه؟ د خوراک نه دې کنټرول کړی دی، د څښاک نه دې کنټرول کړی، د عورت د شهوت نه دې کنټرول کړی، نو دا یو قسمه پریکټیس روان دی، تمرن دی. اووم حکمت پکې دا دی چې دې نفس کې دننه عجزي پیدا شي او تکبر تی ختم شي. وجه داره دا خو واضحه خبره ده، اکثر دا متکبرین چې دا مالداري که غریبانه مالداري، دا ډېر خوراکونه او قسمه قسم نعمتونه چې سړي سره یي او د ښځو نه شهوتونه پوره کوي، نو دا اکثر په سړي کې لویي پیدا کوي، لویي متکبر شي. یعنی ته خوراک کې دي که نه، خوراکونه ډېر دي او تا ښه مزیده لکه مړه لرکه داسې دی سره وړي، هسې تکبر به وکړي او غزار به یې کړي او یو شی او بل شی. نو دا روژه د دې دپاره ده چې په دې نفس کې دننه عجزي پیدا شي، عجزي چې زه ګورې الله ته محتاج یم په هر وخت کې. که دا رب په ما باندې دا خوراک بند کړي نو ما به څه حال وي؟ عجزي به د پکې پیدا شي. ځکه هغه یو خلیفه عالم ته ووایي ما ته نصیحت وکړه. سلفو کې یو عالم ته یو خلیفه ووایي باچا وایي ما ته نصیحت وکړه، خو سم نصیحت راته وکړه. نو هغه ورته ووایي که ته سم تږی شي او ګیلاس اوبو ته دې ضرورت وي او نه میلاویږي نو ته به څه وکړي؟ وایي دا نیمه باچایي به پسې ورکړم ځان له ویوالم. نو هغه ورته بیا وي که دا اوبه بیا ستا د بدن نه نه وځي نو بیا به ورسره څه کوې؟ وایي دا نیمه باچایي به نور هم ورکوم، خو چې دا اوبه د بدن نه وځي بیا نو هغه ورته په دغه باچایي به څه کوې چې د یو ګیلاس اوبه مقابله نه شي کولی. ګوره د الله نعمت ته بیا باچایي څه شی دی؟ ګیلاس اوبه چېرته نه میلاویږي، ته به هر څه ورکړې خو دا به را پیدا کوې. نو بیا صرف بدن ته دننه کول نه دي، بدن نه بیا وتم دي. نو که نه وځي هغه بیا ځانله مسله ده. نو په دې رجوع سره په نفس کې څه پیدا شي؟ عجزي پیدا شي. څو حکمتونه شو؟ اتم حکمت دا دی د دې سره دا رګونه لږ تنګ شي، تنګ. نو څه فایده وشوه؟ نه، شیطان په دې رګونو کې دننه ګرځي. حدیث کې دي که نه؟ په صحیح بخاري کې هم دی، په صحیح مسلم کې هم دی، ان الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم. شیطان د انسان په بدن کې په هغه ځایونو کې ګرځي، په کومو ځایونو کې چې وینه ګرځي. نو ته چې خوراک او څښاک بند کړي نو دا رګونه څه شي؟ دا تنګ شي. چې تنګ شي نو په شیطان باندې لارې تنګې شي، نو د هغه د وسوسو نه به بچ شي او شهوتونو نه او د دې قسمه خبرونو به بچ شي. ځکه خو ګوره د حدیث هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته څه نصیحت کړی؟ وی واده وکړئ که طاقت هم یو، که طاقت هم نه وي نو بیا روجې ونیسئ. ولې؟ ځکه چې روجو نیو سره شهوت کمیږي،
د شهوت څنګه کم شي؟ ځکه چې هلته رګونه تنګ شي نو په شیطان باندې لارې تنګې شي. نهم حکمت اخرنی به دا ذکر کو چې دې کې بدني فایدې دي. تاسو ته دا پته شته چې اوس انګریزانو او غیر مسلمو ډاکټرانو خپلو خلکو ته دا نصیحت کړی دی، وایي کم سے کم هفته یا لسو ورځو کې یو ورځ د سوخ نه سوخته پورې روژه نیسئ. او زموږ شریعت موږ ته سره پاسه 1400 کاله مخکې ویلي په هفته کې 2 روژې نیسئ، په میاشت کې 3 نیسئ، د رمضان د میاشتې روژې نیسئ، ځکه چې دې معدې ته ارام میلاو شي، سکون ورته میلاو شي. او دا د تجربې خبره ده او تاسو ټولو ته معلومه وي چې کله انسان روژه ونیسي که نه، نو په دغه ورځې دا بدن چې دا چست وجه دا چې معدې ته لږ سکون میلاو شي. او سکون ولی نن سبا کم ځای کې ورکوي، خو سهار چې راپاسي او دا مشینري سټارټه شي او دا شپن وهي او د شپې پورې یاره معده، نو معده غریبه به خرابېږي نه، چې په مخه په هغې کار روان دی او هر شی ورته ورولي خراب به شي که. نو کوم سړی چې روجې نیسي د ده معده برابري. په دې روجو نه حکومت تاسو وایي چې غیر مسلم اوس دا طریقه راوویسته چې هغوی هم ځان له په یو څو ورځو کې وخت خاص کړی روجې پکې نیسي، د دې لپاره چې دا بدن پکې روغ وي. نو په دې باندې به اکتفا وکړو. اگر که حکمتونه نور هم دي خو بیا به خبره ډېره اوږده شي. څو حکمتونه شو؟ 9 د ځان سره یاد ساتئ. دا 2 مسلې حل شوې. کمې؟ روجه په چا فرض ده او ولې فرض ده؟ دا 2 مسلې حل شوې.